السلام علیکم. زه نن د اسلام آباد په دهشتګردۍ ضد عدالتو کې کومه اف آی آر چې په ما په اسلام آباد کې شو د هغې مقدمې لپاره حاضر شوی یم. روزانه د یو نه یو عدالت کې حاضري لګوم، خو نن چې دی نو په سهار د مولا په اذان را پاڅېدلی یم، اوس اسلام آباد ته ورسېدم. خو د اسلام آباد کې یا د پاکستان د عدالتونو حال دا دی چې عدالت بند دی، فلحال پته لګي نه، او چې بیا به سویم تاریخ راکوي. صرف تګ او راتګ دی زما په خیال باندې، نور داسې دغه خبره د عدل او د انصاف او امید لرل چې دی نو دا ماته ښکاري چې د لیوني خوب دی. ستاسو ډېره مننه، او بس تاسو سره مې دا شریکوله چې دا زه را رسېدلی یم او د اسلام آباد د دهشتګردۍ ضد عدالت مخې ته ولاړ یم. عدالت خوشې دی، هېڅوک هم نشته، خو بس زمونږ بدبختي ده چې مونږ سره د دې چې د عدالت هم منو، د حکم هم منو، خو بیا هم وایي تاسو باغیان یې او تاسو غدار یې. نو دغه بنیادي سوال دی چې زمونږ نه انساني حقوق شته او نه زمونږ چې دی نو د بیان او د گفتار ازادي شته. صرف د بیان په دغه باندې د خولې په خبرو باندې موږ د دهشتګردۍ اف آی آرونه دي او په دغه عدالتونو کې کړي. ډېره